او یا د هغې د بدو عملونو چې اصل کې دا بد عملونه د مخکې عذاب د پاره سببونه کو نیکو اعمالو مثال شي دا بیا جواب د سوال دار راځي چې کافر خو نیکیم لري نیک عملیم لري څنګه عذابونه ول ذکر کړل د ای ثوابونه باندې نو مثال سره بیان دی دای د بربادی او د سه بربادی لکه د یوروپ ډیری باندې تیز سیلې راشي هغه ټیم کې چې جا کړی طوفانی هغه سیلې ایری ټول خدمت کی نو دغه سي د کفر په طوفان باندې د دې ټول نیکي برباد دي یوم زین نسیو ثوابونه به د کم زین ملاوش او دویم چې بد عملونه مراد شي دا بد عملونه دا یری پشانه او هغه یره چې سیلې وړي نو چې عملی سیلې وړي بدن به عذاب وړيوم عذاب کې بغورځي حال دا کسانو کفرو چې کفر کړي انکار کړي در خپل نام دک مدو معنی کی مکمل انکار د الله د وجود یا صداران منل دای سرم صدارانی منلی د خپل رب سام اعمالهم دا بدل دی دا مثل معنا مثل اعمالهم نی مثال د اېدا عملونو کرامادین پشان دی ری دیم اشتدد به الريحهم چې سخت او لذي پای باندې سلی پی یوم عاصف پاتیم طوفان کیم ریح غسلی معذابی وی او یوم عاصف یوم بمانه د ټیم دی ټیمم طوفانی عاصف د سلی توي چار زوړیو ماتیم نو دغه یری نه پاتې کیږي دای کلوی ډیرانی ډیرې وی نه پاتې کیږي د دې نه کيم د کفر سلیتا او طوفان تام نټینګي تشبیه د یرو سلام ولی ورکړی دم کزه په زید اعمال ور دی بارک حبتت علم هغه بالکل زری د دماکې دم مواد په شان زری کیږي لکه یری چې سرنګي د خشاکونه پیدا شي او زری شي دارنګي یری چې دیم نو دا رستو د خشاکونه جوړیږي نو دام خلقم پشان د خشاکو دي او د دې اعمالم پشان دای دي او کله چې کفر ورپکې دي نو د کفر په وجبانه رستو دای پشانم جوړ شو مایده شو وسوځید بل فیرو کی فائدہ نشته دي سیوا د یوې فائدې نه چې هغه خلق دنیوي فائدې له استعمالي بس دنیوي فائدې بیا دو دي یو د دې فصلونو مسلونو د پښوګو وغیرہ نه بچاو د پاره پیورا چي او دویم دم نسوارین استعمالی چایی کیو نشدم
نو د دې دپاره هم پکې نورې فایدې نشته، صرف دنیوي فایده ده. او دنیوي فایده یا خاص عادت ته ده چې دی پې نشه دی، څنګه چې نسواري پې نشئ، او یا نورو تم ده چې په دې باندې څه نه څه هغه برکتونه دوی ته راځي، بدلې وله ورځي دی او د دې ښځې او بچو نورو ته. ځکه یې سره تشبیه ورکړن لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، قدرت نه لري دا نه چې کړي دي فیض ثواب باندې، خپل کسب یې دی خو طاقت یې بې نشته دی. ذلک هو الضلال البعید، دغه گمراهی لرې ده. الم تر ان الله، کله چې الله تعالی دای کفر ذکر کو، کفر سا عملونو بربادېدل، داول کفر بالله وی نو معرفت الله ایت توجه راړول، او دی علم کی بیان دی دا هغه عقلی دلیل ور سره د هغه یې رو مرګري کول. تنګوري یقینا الله پیدا کړی اسمانونه ازمکه بالحق دا ښکار کولو د پاره، دیو جن دې ته یو کتاب وای مفتوح کلاو دې نو تو ګورم ایشا کو غوان یوزیب بو بزی تاسوات بخلق جدید را بولی مخلوق نویم وما ذالک ندا کار اللہ بعزیز پا اللہ بانکران کاغا اللہ دی اخپل عزیز دی اتا چیزونا بالکل آسان لا یصعب علی اللہ شیئون وان جل وعظمم لوی اوم دیر لوی والی نہیں. وبرزوا للہ جميعا، قانون د الله تعالی دا د کله دا دو یری مرګری کوي دنیوي او اخروی. ای یشاء یذهبکم دنیوی ویرا اخروی. وبرزوا میدان تبوزی الله تټولا مخ کی الله تعالی بوتل ذکر کړه نو بیر تیرا وستل ذکر کړم. ابو زیما غ نوراولی بیا مغم ځان ته به ودرې راخکارا کوي. پسوای به کمزور للذین کسانو استکبروا چلوی کړه ان كنا لكم تبعا، یقینا موږ تاسو تابعدار. تاسو چې کوم لار او عمل وابم کوم، ضعفان کمزوری خلق، کشران خلق، شاگردان، مریدان، مقتدیان، رعیتون د بادشاہانو او استکبرو کم خلقم. ابن کثیر آچی لوی کڑن عبادت اللہ وحدو وان موافقت الرسول، حاصل دا دے چیم شرک والا و بدت والا نید اللہ عبادت کڑے دے، نید نبی د سنت سے موافقت کڑے دے. امام نصفی الرؤساء السادت والرؤساء، سرداران و رئیسان آغا چی استغروهم عن الاستماع الى الانبیاء، آئی دو ککڑو دغوک کے خودلون پیامبرانو تا وائی باندی پابندی لگولی وی نیم بند کرو. تبا طبیعن طبیعتن دا پدی فقہ کی او پا حدیثو کی دفار دسخی کٹی رازی کر، مطلب دا دے چی منگ استاسو سخی کٹیو. فحال انتم مغنون اتاسو لری کون کی وزمون دا عذاب دا اللہ نتشیم
قالوا لو هدانا الله لهديناكم کچره هدایت کړو مونږ ته الله تعالی انو خامخا مونږ به هدایت کړو تاسو ته سواء علینا برابر دی فما جزینا کو فریادکم او صبرنا کو صبرکم ما لنا من محیص نشتدی مونږ لرا زید اخلاصیم دا بداغي وینای او دیته ویل کیږي د انسی شیطانانو وینا دیتا او بیزاری د دینه نو بیا د دی بلم مدبوس او جنی شیطان ای بارکی با فکر من نو هغه به الله را ولیو د مور اور په منبر باندې به کینو د تقریر به شروع کی سلف د سویلی دی چې دا تقریر د شیطان دی او په اجازه د رحمان او د پاره د شرمولو د انسان سن بصری و یقف ابلیس یوم القیامه خطیبا فی جهنم علی منبر من النار د اور منبر جهنم کې دنن ابن کثیر د عامر شابری مولا قول ذکر کړي دو خطیبان به قیامت کې علی رؤوس الناس د خلق روبروبه خطبه وي چې یو شیطان دی داغه تقریر داد او یو عیسی علیہ السلام د تقریر سورۃ مائده کې بیان شوی وذ قال الله یا عیسی او غبن خپل حقیقت کا حق او حقیقت کا رکی دیب مالتم حق و حقیقت خکانا کم وقال الشیطان ابو شیطان قیامت کی و جہنم کی ولی تعبیر فو ماضی دفار دی یقینی والد لما قضی الامر ارکل چی پیسل کولی شکار پیسلیوشی جنتین جنت کشی دوزخین دوزخ کشی ان الله قین الله تعالی وعدکم وعد کړو تاسو وعد الحق وعد حق او وعدتکم ما د سواد کړو دو وعدی تین معلوم سورتی بقره نم معلوم نور واغه په امر ال ذکر کړو شیطانو او داغه سره د الله وعده فاخلفتکم پس ما خلاف کړي استاسو نام وعده خلافی دا د ابلیس غ بنیاد دی او دا د ابلیس میراث دی چې عالم کې چلی دویم وما کان لی علیکم من سلطان نو مال پتاسو زور سلطان مصداقون التفمان د زور الا ان دعوتکم مگر چې بللی مې وي تاسو فاستجبتم لی فس قبل اولم کړو زمان دعوت داغه په ویښه او په خوب کې وسوسه باندې او په خپل او ببل باندې نر او خز باندې مولا امی باندې ټول ته شامل بلکې سورۃ بنی اسرائیل کې دای سورتونه بیان شوي ګن فلا تلومونی پس ملامت کوي ما ولومو انفسکم ملامت کوي خپل ځانونه ځان بلا ملامت نه خلاص کی ما انا بمصرخکم نی مظفر یاد رستا سومان تم بمصرخیا نی وای تاسو پر یاد رس زمان تاسو پر یاد ما ته نرا رسیو بچی بچاوم په نشم کول تاسو زما دانش انی کفرتم یقینا زچی ما انکار می کړه به ما اشرکتمونی من قبلم پاج تاسو زئی صدار کله مړم به یو معنا دا د کفر نه مراد انکار دے بیزاری دا داغه د شریک کول او داغه شریک کول داغه تابعداري دا داغه شریک کول دی تابعداري داغه دا شرکن شرک کی وی کو په نورو جرمونو کی
او زنه خو بالکل د الله سره دویم مرګره منل د بدو پیدا کولو د بار او زنو داغي په لمس بانی قسمه قسمن کې دی عمل والا شرکونه کړی که سورہ نعام کې ذکر شو وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ای پس خبره خاصه کړه اول کوشش د دې شریک نو چا ذاتی تور شریک کړي دی او چا په شرکونو کې داغي منلی دي تبا شرک دوی مطلب د دیام وي چې دا په انسانانو باندې تابعدارو باندې الټا داوو کی چې تاسو شریک کړو ما نو ما کې ملوی راوسته وا پاغیم کافر کړو ما دا خو تاسو کافر کړو انی کفر یقینا ما کفر کړم بما اشرکتمونی من قبل په سبب دا چې تاسو صدار کړو مړم به دا الټا دا غيو دعوه ده په بنیادم او تابعدارو باندې کینن ظالمان الى عذاب الیم عذاب دې دردون کې او کله جل تعالی الى عذاب ان کو مومنان لو السوام نه استله بشیا خلک ایمان وروړ عمل نه کړی نیک والذین دو وجنام مستقبل مانم کول ایمان راوړي عمل نو کې نیک او دې ته ویل کېږي سعدا دې ته ویل کېږي عباد الرحمن نیک وخت دي مان بندگان امخ شیطان بندگان او اشقیا او بدبخت جنتون تعجبی اعلان دین نهرنا خالدین فی همیشه بدن پای کیم بیزن ربیم په مهربانی در خپل او دارنګ په توفیق در خپل شپ مهربانی او هغه په توفیق اسباب یو برابر کړی تحیتهم فی سلام تحفه دایبا پای کی دننا سلامی چان د الله نام ملائکو نام یو بل عرافین دی کنود علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه ادریم عالم کې الله تعالی دو مثالونه بیان کړي یو د کلمې طیبه دویم د کلمې خبيثه او کله چې الله تعالی مخ کی احوال د بدبخت او نیکبخت بیان کړم نو وسول امثال بیان کړی دي پای وضاحت حکم نو سی په مثالونو باندې ولا کړی خودی تویل کېږي په الټه طریقې باندې کال ته د بدبخت او احوال مخ کی نیکبخت اور پسې نو مثال د نیکبخت مخ کی او د بدبخت اور پسې صرف وضاحت مراد دی ترتیب هغه دی کې نه دی مراد اتن ګوري سرنګ بیان کړ الله مثلا مثال کلمتن طیبه د کلمې پاکي عام خود لا اله الا الله کلمه وي او خدا د چې د دینه هر کلمه مراد د عام خلکو خبره خدا چې دې ته کلمه طیبه وي او خدا چې دغه او د دې سره نورم خاص کول د شش کلموم انشته د الله په دین کې ډېر کلمې اغم دی او نورم دی یزنو مولیانو د زنو مقتدیانو او شاګردانو د پاره شپږ کلمې خاص کړي او سکولونو کې وسم داغي اهتمام کیږي نور کلمات ورته دوم نه زده کله کده زده نه د الله رب العزت د توحید او د الله رب العزت د دین ډېری کلمې او بیا هغه چې کومې ثابت وي هغه کلمات ټولم زده کول بل ته خودل پکاري کلمات التوحید دی ارد توحید کلمه الحمدلله بکر راځي سبحان الله الله اکبر لا حول ولا قوه الا بالله څنګه چې لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله
دا ټول کشجرتن طیبه پشان د ونی مزیداری اصلها چې داغي سټي ثابتون اصلها داغي ویخ ثابتون مضبوط وی پزما کې وفرها څنګه دی په سما په بر طرف باندې وی په معنا د جانب ویخه مضبوطی او څنګه بر دا درې صفاتونه شو طیبتین یو اصل ثابتون دیم فروا فی السما دریم سلورم توتی او کلا اور کای خپل خوراکونه خپل میوه کله حین پر ټیم کې باذن رب اپ حکم در رب دای باذن رب هاي پنځم سی بند چې دا ورکه خو په خپل اختیار نه باندې خپل واقبان نم در رب اختیار باندې که کل شیء باذن الله بمشیت الله میونم والا تر د نور لیو وړو ټول چیزونه پورې که باذن رب هاوي ونو څه کمال نه دي بلکې د رب کمال پدې کې الله تعالی خپل وحدانیت بیان کړي ځکه یو خیر وي کنه په پی کل شی له یا آیتون تدل علی انه واحد هر شي کې دلیل دا دی والشته دي بیوه کې په دانه کې داغې نه علاوه په ونې کې پارس کې شته دي دی بارک کې نبی رسول سلام مرګرونه تپوس کړو چې یاره دا کوم ونه د الله مثال کلمې طیبی د یو ونې سره ورکړی کوم ونه معلومه شو شاګردان او مرګرونو امتحان اخیستلی شي دام د نبی صلی الله علیه وسلم سنتونو کې نو عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما موجود هغه وایي چې زما زړه کې رااله چې دا د کجوري ونه خدا پلار مې مناستو ابوبکر رضی الله عنه نور مرګري او دوی شروع شو د دې دشتو په ونو کې چا به یو خو دا چا به بل خو ما داغي د وجنه سو نو ویل چې مشران موجود داغي لحاظ کړي او دا ادب هغه کې موجود و مشران او ادب پلار چې دینو ادب صحابه کرام كلهم مؤدبون بصغی ادبناک خلقو او دا د مؤمنانو د پاره خپل صفات حسنو مؤمنانو کې لګه بدشتري به د وشتري تا نه بسوک ته پوسو کې شاګرد باندې تمخ وای دا خوشتري خدا د سه دا وای دا مولوی سه خوشتري خو مسله د سه دا بس رښتا بدنه مخ نو دا به د بي منګ هم یو چیزه چې منګ ته اخلاص شو بس دا دیو ته پتو ورکی دی د مفتی سیب شي چې منګ ته چریانو اخلاص او د سنور شيوخ علماء وایي گاوه کې و تاسو نه وایي آی خدا اکرام او د عزت والین نو دا ادب کړین غنه دا یو فوقفتم فوقفان فی نفسی انها النخله ما زلک دار غلی و چې دا کجوره مرګرو نو ویلی نبی علیہ السلام ویلی چې دا کجوره به مې فلار ته ویلی چې زما زلک خدا را غلی خو ما دا ونه ویلی تاسو د وجنه نورم هغه وی خدا دی ویلی وی نو ما ته به دا ډیرم خوشحالی د دنیا په چیزونو باندې ملاو شوه داغینه بالا او داغینه غیر او معلومه شول چې د خپل بچو په علم باندې خوشحالیم بکاری وو چې باندې خوشاله شي او بیا داغي په اظهار باندې نو کجوري و نه چای کې صفت دې د پاکوالي ای کې دا پنځه صفاتونه موجود دي نو د قرانګي کلمه طیبه کې دا موجود
د موحد پزله کې او د مؤمن پزله کې اول خود دی پاکی صفت دی پاکم دو پاکیم پی راضی بل دویم دای پزله کې مضبوط وي زله کې جرله مضبوطی وي زکه هو څوک په زور کوي کن نو زلنه ول استی نشیم او د زلنه کافر کوي نشیم او سانګي برویم نو معنا دا د چې د دی په دې جواب باندې ویل کیږم او داغي ویلم اغه برت لل کیږي له یسد الکلم الطیب او میوه داغي پار ټیم کی ویم نو دغه رنگي د دې کلمې فائدې پار ټیم کی ویم او دغه ونی میوه باذن رب هاوی نو د دې کلمې عالم د رب په اذن باندې د رب په توفیق باندې د رب په اجازه باندې اغه لګیوي او ویل کوي دغه رنگي کول کوي او پایدې چلیانو داینه ملاوي او دا داسې کلمه ده چې څنګه دا کجوري په هر شکل پر دنیا کې ملاويږي نو دم ملاويږي هر چا ته پارځي واغه پوخ کوریو کا کچا کوری نبی علیہ السلام ویلیو کن الله به دین ور ولی او د دین دا بنیاد بای تور ولی خودم نه د چیم دا اذن ربها داخی چې ګوره پدې کې به دربن اذن باندې چلیږي کمخ کې ماویل کلمې بم دربن د اجازه والی ثبوت والا وي د سنه چې به اجازه کلمې توي کډې رو خلکو کلمې جوړې کړې توحید والا او نه دیون بیان الله مثالونه پر پادې د انسانانو د لپاره نصیحت علی مقابله کې کلمه خبيثه ده دای مثال شرکی کلمې مثال د کلمې پلیتی کشجرتن خبيثه پشان دا غونی بیکار باندې دي بكم قولنا جمهور علماء وی هي الحنزله دا د مړغونی والا ونه مړغونی دو قسمه یو ازغو والا او غیر ازغو یو دی غرونو دشتو کې کیږي یو دی پټو کې جوارو کې کیږي ا د پټو والا مراد چې هغه داسې غوړی او هغه شنه دانه کيم ترخیم اوجتصد من فوق الارض چې د وی خرا وخکلی شي د فاسد زمکنه ابن قتيبه وی اوجتصد معنا استؤصلت وقطعت د وی خنارا وخکلی شي پرې کولې شي گیا والا چې کله لاس وروړي کن تاسو هم گیاګانې کړي مام کړي چې لاس وروړي نو بس هغه حجر له دسم تلی خوري وری هغه جرل نه د پاسه بوټي او څنګ جرل دونه نه بس یو اٹیک سره پاسانه باندې راوځي پرې کېږي غوسیږي س لور وغیرہ ته ضرورت نه لري دسیک هغه بوټي دي نشته الا من قرار انس مضبوطیان د قرنګیم شرکی کلمه ده جرل نه لریم صرف دوم نه ده چې په دنیا کې او په دین انسان کې د سخوريږي او دنیوي فائدې په ملاويږي لکه په دغه مړغونی او د دې پاغه دانو باندې دنیوي فائدې د حکیمان و غیره د سنه سپایدې پاغي کې وای دنیوي او بدني فائدې نو شرکی کلمه باندې مشرک ته بدني او دنیوي فائدې ملاوي نور پای کې مضبوطواله نشتا او داغي دوام او دارنګه میشواله نه یثبت الله الذين امنوا پدې کې الله تعالی دا کوم مثالونه چې ذکر کړم پای باندې تفریبان چا زیره د مؤمنانو ته په مضبوطولم بېمانانو ته په خویولم کلک الله خلق لا چی مان راوړي بالقول ثابت فوینا کلک بالحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې دغه د توحید والا کلمې ویناګان او تنصیب کوي
وفی الاخرہ او فاخرت کی دی کی ډیر منزلونه دي د آخرت. کم منزل مراد دی؟ غره دا ولنې منزل قبر مراد. کدا وینا پدې کې دا ابو سعید خدری رضی الله عنه اویل یودا فی القبر او دایس نور صحابه کرام دارنګي سلفهم دا خبره کړل. پای کې الله تعالی کله چې ان ته پوسو شي مر ربکم نو مومن بنده جواب ور کوي ربي الله سره لیک لکای زلو لک لکای جبو لک لکای برابرې د ایمان یو لوی فائدہ. او دې مقابله کې ذل الله الظالمین او خطا کوي الله تعالی ظالمان. حیرانی دلال حیران توب تموي او دې کې خمانم د قد الله سبحانه حیرانی الله ظالمان دنیا کی هم ذکر ذل و مضارع تم شامل نقبا کې مو خاص طور قبر کې اول دې تفوس شي رب بارکی دین نبی صلی الله علیه وسلم بارکی او د امام بارکی چې قران دې سو ها حالات دی وي دسی حیران شي دسی ویناوي چې دې سمانام نشته ها اولاد دی وي نه پیژنم. الظالمین اول نمبر کفار دی اور پسې بیا مشرکان دا بدعتیان او فاجران. ويفعل الله ما شاء الله تعالی چغوانی پابانی زو اعتراض دای په کولو کې نشتا. بیا مفسرین دی آیات مبارک موي چې د قبر د ثواب او د عذاب مبارک دام یو دلیل دی. عذاب و ثواب کا ہونا قبر میں 10 آیات سی اشارتن اور 17 حدیث سی متواترہ میں بڑی و صداقت وضاحت کے ساتھ مذکور ہے. معرف القرآن کی مفتی شفیع سے بھی عذاب و ثواب دواړه په قبر کې د لسو آیاتونو نه په اشاره او په اویو متواتر حدیثونو نه رښتینولۍ وضاحت سره ودا ثابت دي. موږ ویلو چې چا تلس ویلی پنځپیر شیخ رحمه الله ته منسوب او چا 10 آیاتونه ویلي پاغي آیاتونو کې د دې ثواب او د عذاب بیان خامخام غویم په دی وجه باندې دا بالکل حق دی. ثواب القبر حق عذاب القبر حق نسشی لدیم بدن لکو روح لرا اصل روح لو د بدن سره تعلق وی غیلم وی څنګه تعلق یې موږ په نه پویو لکه څنګه چې انسان ودی په خوب کې هغه په یو تکلیف کې یا په یو راحت کې نور خلق به نه پویږي نو چې څنګه دی خوب کې یو سړی خوب ویني او سم دسی چی چارا غیر کړي او وی جوړتا ته پته نه لګي خدا سنه سا اثر محسوسي یا سم په څوک نعمتونه ور کوي او څوک وسخه کوي او پاغي سم خوشاله لکه د یو سړی د وړو په باره کې فکرمند دی او په خوب کې چې دینو ولاړ دی او دا تروړی دی ولا ور کول شي سم خوشاله چې ځن ډیر شی می چې دینو پیدا او دا ما د ډیر وخت کې نور خلک خو ته خبر نه دی کنه په دې خوب کې ور امنډي کی بس سن سبا خو چې کم ځای کې وړي خلک ول امنډي وای کړه خود ته بدن دغه سیم التبم د حال وی د روح د بدن خو لیکن نور چاته پته نه لګي. انسانانو پیریان مراد دی ګور نور مخلوقات ته داغي پته لګي صرف انسانانو پیریانو تعالی دغه ناوري ولی بیا به مړی نه دفن کوي او بیا به د دې ژوندۍ هغه خراب شي دینی او دینوی هغه کارونه به د دې ګډ ورشي ته کې او الله تعالی ناوري. الم تر الى الذين بدلوا داخرنه علم دیم سلورم او پدې کې باندې دم زورن کافر لو ير اغیلم
او دی دا پنځم رکو دا مضمون بیا غ امور چې عذاب نه به بچاو راځي چې ایمان دی او منظم دارنګ سخاوت دی بیا عقلی دلیلونه دي ای بیان کړی او دا اصل کې د یذلو د پار علت ذکر کړي او د الظالمین بیان دی چې څوک دي تنه ګوریا خلکو ته چې بدل کړي نعمت د الله په کفر باندې خدار نعمت نه مراد اسلام دی الله لوی نعمت دی او دی په کفر بدل کړي کفر شروع کړي واحلوا قومه نازل کړي قوم بلدار البوار کور د تبایتم اسد جهنم یسلون نعوذ بایتا وبئس القرار او بدم پاتی کېدل یا بد زید پاتی کېدل او دی هغه دلته پاتی کېدل ډیر بد دي د دې اول مستاق د مکی والدی چاغي مشران خلقم رئیسان سرداران خلقم اول په دی باندې هغه شروع کړو اسلام په ځای کو قربان او قوم ته هم دغه دعوت ور کړو ولګي بو نبی له سلام به اسلامی دعوت قوم ته ور کوي به کفر دعوت ور کوي د نکدین وی او پاره باندې کلکو بیا کفر کې قسم ندیم خو یو پکې شرک دی او جعلوا لله اندادا دا کفر باندې ایمان لري الله تعالی علیه صدران یذل عن سبیلی انجام دا بلار کول کوي الله د دینم دا یا قوم تبا کول فلم مشرکان او نور مشرکان کوي او ګډیو په دې کې مزید نقول تمتعوا فائدہ علی فإن مسیرکم الی النار یقینا واپس استاسو ورتدان او دی مطلب باندې پاغه متل سړی خپويږي چې هغه یو قسم ویلو چې کوس امر سیدی نبی پکې غسیدی تمتعو مطلب هم دا چې وس امر سیدی خوري مزه والے او بیا غسیدی ګور ور دیم او مشرکان خلقم روجو نه بغیرم دا مزي روجو کې چې کم روجي نسی اغم په مازو کې فکرې او امرسو کې فکرې او دغه استعمالي او کو توبه ونه استلنون بیا دغه انجام دیو جنان عالم کې چې څونه مشرکان دي هغه پیریان دي کو انسانان دي نو په کار دا د چاغي توبه گاش کو دې روزه کې باخنه ونه شولم نبی تبعی دا بربادی دم والله رب العزت وې د دې عذاب نه د بچاو والا سببونه توخا قل لعبادیان وا زما بندګانو آګه سانو تامنو چې ایمان وروړي یقیم الصلاه چې پابندي کوي د مانځم یقیم زوم دې خدای چې لام پټ دي وین په کو په دې تبدیل لیقیم الصلاه د سم د مونږ د پابندۍ وته وان او د سخاوت وته وان وین په کو چې خرجو کې زنیدان چې مونږ ور کړی سرن والا انیا په پټو ښکارم دي توي دو عبادتونه کول پس د ایمان یو منځ او بل سخاوت منظم فرضی او نفلی دواړو ته شامل سخاوت هم دواړو ته شامل او بیا منځ کې قام غسری او جهری منځونه دي ایسره دانه دی پای کې دا ټول راځي او دو طریقې دي فهم سخاوت کې سرن و علانیتن ټواله بهتر دي من قبل یاتی مخکې دین چراشی اور لا بیون بیم
چې نشته سوداګری به کول خلال او نشته دوستی د چا د بېمانو سوداګری خو چاله نشته او دوستی بېمانو له نشته ایمان والا لشته الا المتقین سورہ زخرف الله الذی پدې کې الله تعالی د خپل تعارف والا دلیل ذکر کړي ځکه یو اصل ذکر کې نو بل اصلم ذکر کوي قیامت یې ذکر کوم یوم لا بیون فی ولا خلاف توحید یې ذکر کړي په دلیلونو باندې او اصل کې د الله را ولین الله پیژاندل الله ذات پیدا کړی اسمانونه ازمکه وانزل راوړی من السماء ماء انزل ورزن باران واخرج بصره وباس الله بي وسبب ده من الثمرات قسمه مدني رزق لكم د پاردم فائدې تاسو نو مرګره وي بدلون معلومیږي چې دا نعمت مخکې دي سره وو نو سیدم چې تبدیلی ظاهر کې د سخی چې دا دې سره او به په دې باندې بدل کړي اومده سیدم ولی الله په دین پیدا کړي کل مولود یولد علی فطرت الاسلام نو هغه بنیاد باندې تبدیلی هغه راغلی دا بدل کړي او دا نه چې ذاتی تبدیلی والی کله صفتی والی نو مطلب دا دی چې داغي هغه صفاتونو کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته کم صفات باندې خودلې پای کې تبدیلی کړي اصل کې ذاتی تبدیلی دا بده وسخر لكم الفلك تابع کړي تاسو باندې د پاره کشته چې چلی سمندر کې بیا امرې په حکم د الله داری کشته د شامل دي وسخر لكم الان تابع کړي تاسو لرانه هرونه دا مربو علا سمندرونه ټول ته شامل وسخر لكم الشمس والقمر تابع کړي تاسو باندې د انمر سپومې دائبین چې همیشه په قلار روان دي دائبین دائب د پاره تسنیه د دب او د بیب ناغستل شوی ما راغب وای دب او د بیب په لغت کې مشیون خفی د پټ رفتاری نو معنا دا د چې د دې رفتارم همیشه دی او داسې پټ پټ دی څوک به پوهیږي نه چې ګنه دا رفتار کې او حال دا دی چې هغه کوي دائبین په داسې حال کې چې همیشه پټ رفتار کوونکی وسخر لكم الليل والنهار تابع کړی تاسو باندې فائدې د باران شپه او ورځ مخکې د مکان بیان شوم او مکان کې بیا د سامان بیان شوم نو دې ته د زمان ارشد الله برابر کړی بیا ځان لزان لورته سبحانه خو آتاکم من کل ما سألتم درکړی تاسو ته د ټولو انا چې تاسو غوښتلی بحالکم وقالکم په حال باندې دارنګ په قال وینا باندې حال دا غوښتلیم نه ضرورت ته الله درکړي او قال دا دې چې تاسو وایو غواړم او سالتمون پم غختلو بانی را پورته کول معلومیږي چې الله نه به غواړم او دومره نعمتونه وانت او دو نعمت الله او چر تاسو شمار نعمتونه د الله لا تاسو نشرا ګره ولاغه او د دې نعمتونو باوجود منعم تو ګورم دلته تتیمه په اعتبار د منعم ده او سورہ نحل کې په اعتبار د منعم ده منعم بچا چې نعمت شوه دی چې انسان داغه د دې نعمتونو قدر ته وګوره څه قدر یې کړی دی په ظلم او په کفر باندې مننه قدر یې کړی
قیلن انسان لظلوم کفار خامغه ډیر ظلم کوونکی او ډیر کفر کوونکی دی دوړه بګړي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا دا خلقو نمونه چا انسانانو په انسانانو کې عادلانو او مؤمنانو ابراهيم عليه السلام او من ذریتی چې ویل داغه نسل خاص پای کې اسماعیل اسحاق علیهم السلام نامي غستې دي او کله چې عقلي دلیلونه ذکر شول دی او سنقلي مرګره کړن نشپګم رکو کې اصل کې د دبان د حال د قال دا دو خبرې دي قال ددم حال ددم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام اے رب زما اجل وګرځ آزاد غزل هاذل بلد دغه خارامننا من والا د معرفت راوړي وجه بقری کې ذکر شوی دو درې خو یو دا وجه دي ته لکی تفنن فی العبارت نکره او معرفت دواړه ذکر کول ابن کثیر دا ویلی چې التان دعا مخ کې د کعبه جوړېدل نه او دا دعا درستور جوړېدل نه خدا د سنا مناسب معلومیږي ځکه ورسته پسې د بچو پاتې کول دلته ذکر کړی دی بوادن غیر زیزر نو وخت خلا دا جوړ نه وکړ نو خدا د چدان په یو لفظ کې دوه عبارتونه نیم او دا د الله د کلام یو فصاحت دی چې کله په یو عنوان او بل کله په بل عنوان ذکر کوي نا کېو باندې پیسرم او البلد د الله تعالی د کور او د ایسر د تړلو د ټولو د پاره نوم دی وجنوبنی بچو ساتما بنیا او زامن زمان نعبد الاسنام د بندګۍ د غیرنا اسنام سنم جمع ده او سنمنا په معنا د کلک جوړولو او دې کې عام معنا د غیرم کیږي چې معبودان من دون الله او توي نو ځکه په کې دغاو یا صرف بوتانو معنا په کې دلته کېدل د بندګۍ د بوتانو نه د دې مطالبه مطلب دا دی چې رب منګم کلک کا په توحید باندې او د شرک نم بچکا سره د اولاد او دا د شفقت زکه اب رحیم په اولاد باندې پلا رحم کون کی والدین باندې دا سوال کوي څنګه رحم کون کی بچی با رب رحمهما کما ربانی صغیرا مور پلار بارکه وای مور او پلار باندې د سوال کوي ځان سباغي مرګري کوي پدی رب یا رب زمان نام دید بندگی نه د بچ ساتلو یو قسم د علت بیان کړي او گمراهی سبب یقینا ناغي ازللنا گمراه کړي کثیر من ډیر د انسانانو نام سبب د گمراهی جوړ شوی او د دې صورت کې یو هغه اکثریت دی د مذلینو دارنګ مذلین گمراه کون کې ډیر دي چې بوتان دي گمراه کړي شیم ډیر دي کثیر من الناس هدایت والا کم هدایت کون کې کم فمن تبعني دا الله ته توفیق دي پس څوک چې زما تابعداري وکړي یقینا زمانه دي ومن عصاني څوک چې زما خلاف وکړي یقینا تبخون کې رحم کون کې دیتن چې الله تسپارل ویل شو نو سوال نه راځي چې مشرکان بم کی خلاف کوونکو کی آی بارکه څنګه ویلي نه الله تسپارل دي دانګنه چاغي له بخل غختل دي ربنا انی اسکنتم بیا داغه بنی سره زامن ذکر کړم دل تزنی داغی نے ذکر کردی من ذریتی کی خدای د بار دعا اے رب زما یقینا ما وسولی زنی د نسل زمانہ ذریت دل چاته ویل خپل بی بی او بچی اسماعیل علیہ السلام معلومه شو
چې بیبي باندې د دې اطلاق کېږي ځکه د دې اصلي معنا خورولي او هم د خورېدو یو سببي او اصل نسل مشر کشر یو ډېر نر ښځو ټولو د پانه دا راځي په میدان غیر ذی زرع چې نه د فصل والا ان د بیتک المحرم پنځ د کور ستا عزتمن کړی شوي چې هغه د کم ځای باندې چې د زمزم اوبه دي صفا مروه بیت الله منځ کې دغه ځای دی اوس اس فصل اس هغه شنم نه اس اوبه ما اس بکنم ربنا رب زمن یقیم الصلاة چې پابندي وکړي د مانځه سینه دی ویلي چې بس دلته خپل لوبې وکړي او د سینه دی ویلي چې دلته به آرامونه وکړي د سینه دی ویلي دلته خوراکونه او څښاکونه وکړي نه نه لیقیم الصلاة او مونږ ویلو چې دا امام رازي وایي دا صلات کله په معنا دین هم راځي ځکه د ټول دین معنا هم کېږي پای کې لږ لرې والی او اصل دامن او د منځ اقامت د ټول دین اقامت دی چې دې پابند شولم نو بیا د نورم پابند کېږي دلیل دی په دې باندې چې کله مانځه ټیم کې او د مانځه دپاره اهل عیال دا فارغول پکاري کورونو قانون داسې نه چې پای کې متکارونه وراړی و مونځ ټیم هم پای باندې جمع ټیم هم پای باندې او بعضې وایي دا خدمت هم عبادت دی نو دا په عبادت باندې څه کوي مخکې کوي ځینې ښځې هم داسې ځینې خاوندان هم داسې خیر دی مونځ مه کوئ که نه خدمت هم ستاسو عبادت دا غلطه ده بچي ته هم داسې وایي ګټه وټه راله کوه او مونځ دپاره بس ټیم ورسره نه دا ډېر نقصان احادیثونه د دې د دوه بنو منځ کې هغه کوم سنه سورانه چې هغه وجه معلومي او دا دویم د احادیثونه د الله امر معلومي او خدادم چې کله د دې دواړو منځ کې پکور کې مسالې وي الله رب العزت تمخ کنا دا معلومه و چې دا مسالې به راځي د دې په وجه باندې به فیصله راځي او فیصله به داسې کې چې دا یو بیبي به دلته رسېږي او بله بیبي به خپل ځای کې پاتې کېږي نو دا هاجره بیبي دلته را رسېدلې وه سره د دې بچي شیرخوا بچي اسماعیل علیه السلام په حدیث چې امام بخاري نورو ذکر کړی دی چې دغه ځای کې پرېښي و دې مقصد له چې مونځ وکړي نو ترې روان شو څه توخی ورسره کېښودلی و څه لږې اوبه وي لږې کجورې وي ترې روان شو او معلومه شوه چې بس د خاوند څه وسي هغه بسي داسې نه چې بس وس یې نه یو ښځو او بچو پې زور کړی ښځه وایي خو ته هر څه کې خو مونږ له راوړه بچي م ورته وایي لکه ما پخپله د یو کس نه اورېدلي چې پلار یې ګیره پرېښودله او داسې شیخۍ طرف ته دغه واچوي په ځوانۍ کې خپلې مازې کړي دي مستۍ کړي دي اوس زمونږ موقع شوله ځان یې واچو موږ له دې راوړي نو چې دی هر څه کوي ځینې داسې بدبخته بچي وي او ښځې وي ځکه الله ویلي دي چې ګوره دې ښځو او بچو کې دشمنان دي فاحذروهم نو د ده چې څه وسوه یو تا چولې روان شو پرېښودلې ابسې ورپسې شو یا ابراهیم وین تذهبو وتترکنا فی هذا الوادی چرته ځي موږ دې وادي کې پرېږدي الذي لیس فیه انیس ولا شی الفت والا پکې نشته بل څه هم نشته بار بار یې ویلي هغه به ورته نه کتل بیا ورته ویلي الله امرک بهذا الله راته په دې حکم کړی هغې ویل او اذن لا یضیعنا هغې ویل دغه وخت کې موږ به الله نه ضایع کوي د الله باندې دونه یقین د الله په امر باندې دومره یقین دا نارینه زنانه ټولو له پکار دي لوی وړو ټولو له پکار دي او د دغې بیبي دا یقین چې د الله امر دی حکم دی د هغې دپاره ته موږ پرېږدي نه به هم ضایع کوي خو چې د الله امر وي ای ته به ګورې ځکه کامیابي د الله په حکم او د نبي علیه السلام په طریقه کې ده
علم لذي تبلیغ لذي جهاد لذي مسافرې غټې وټې لذي نو څه توخه او تفرید او اول چې دی نو دی چې تبلیغ لذي علم لذي اول د دې یقین په دې باندې جوړ کم چې ګوره دین او منځ چې په دې کې اخته اسنه چې تا د دې یقین جوړ کړی نه ته تلان شي او بیل مازی په بهایو کې اخته شي سر خلک د څه کوي د تلان شي کنه علم لا د تلان شي ما سعد غلا دنیا لا د تلان شي تبلیغ لا اپ بهایو کې اخته شي اول به د دې جوړخ کې دا یقین د دې چې په الله باندې د جوړ کړم مونږ ته خلک وایي تاسو تبلیغ نه مانی مونږ یې مانوي خو د وحي قانون مطابق ګور اول داغي اول د ځان اصلاح د بیا د کور والو نو بیا به پسې د سیورو روزي نورو پسې د دې غم خو اولو ککن د سلی یقیم الصلاه یقین جوړ دی عبادت جوړ وفجعلوا غرزا بدتا من الناس لنزن خلقو لزنو انسانانو تحوی الیهما شئی میلان کئی دیتا روزی ولور کمن السمنا قسمہ قسم مدنون لعلهم یشکرون دیر بار چی شکر ادا کیم معلوم شولا چی برگری ملکو غوانا او مدنی ملو غوانا بیول دعاگانی کوم ربنا رب زمینک یقینن تعلم فوی ما نخفی پاچ منگے پٹوا چخکارے کو نپٹی اللہ نظر شے پزمکو نپاسمان کی الحمدللہ اللذی طول دا کمال صفتون اللہ ذات لدی وحب علی علی الکبرین او شکر مانم پکی کی شکر دے اللہ ذات لا چی بخل ماتا سرد بڑا علینا اسماعیل اسحاق و اسحاق علیہ السلام قنن زمان رب لسمی و دعا خامخا قبل ان کی دعا دے ربی جعلنی یا رب زمان و گرزاما مقیم الصلاة پابندی کون کے دمانزا ومن ذریتی او زمان نسلنم ربنا یا رب زمان تقبل دعا قبول کا دعا زمان دعا کئی عمل کئی عبادت کئی تو قبولیت سوالم کئی دام پا دعا کی دعا دم او دعا د پاره دعا بم کې دعا د پاره به د قبولیت دعا هم کې ربنا اغفر لي اے رب زما بخنه کما تول والدي امر افلار زما ته دي کې خصوصا آدم علی السلام او حوا بیبي مرادي خپل خو مؤمنان نو یاد دي چې کله چې مانه شوی نو امید شوی نو د عقیده ایمان او دا غید بخنین ناغه وخت کې ول کړي وللمؤمن مؤمنان الله يوم يقوم الحساب ورجي قائم شي سام ولا تحسبن الله غافلا ما عمل الظالمون دی اخیرنه رکو کې عمر رکو کې ویره د اخرت تفصیلی او دا غي سره اخر کې بیان دے دو تبلیغ نسام هذا بلاغ للناس کیا عذابون دی کن نو دس چیز و پیجانا چاغدن دین تبلیغ دین نصاب چد اللہ وحیدم داللہ کتاب دس چیز و سو پیجانا چاغی بانی مقصد ترسے گی چد اللہ کتاب لیم اور تخودل او کله چې الله تعالی یوم یقوم الحساب ذکر کو ناغورت چې ذکر شوم دای څه حالات اوس بیان کړي پای کې به حسابي پای کې بدا حالاتمي ګمان مکو فالله ادنا خبر دا عمل نه چې کوي ظالمان انما یؤخر یقین استقل الله اليوم اغه ورځ ته تشخص فی الابصار چې بوټي براوزی پای کې سترګې تشخصو شخوص نه دی او دا د خپل ځانه بیزه کېدل او بوټي راوتل دا د زلونو حالم ذکر کړی دی سورتی نور کې او د سترګو دلته صرف د سترګو ذکر کړی تشخص فی الابصار بوټي براوزی پای کې سترګې بیزه کېږي د ډیرو سختو او سختو حالاتو د وجه
مهطعین منډي وونکي وای دای طرف ته منډي وای مقنعي رؤوسهم پورته کوونکي وای د خپل سرونو به پورته کړي چت کړي وي لار تدویلهم تربونه واپس کی تدای نظر چې نظر هغه واپس شي او ځان ته وګوري ولی لشدت خوفهم او لشدت الخوف ويرا بسختهم او د قیامت زلزلہ ده کنه د دنیا زلزلہ چې راشي په موږ باندې څه حالي د څوک بزان باندې نه یو برابر ګوري چې کم ځای براوي الله دې خیر کړي او کم طرف نه بچ دي نو تبای راځي ځان ته سوچ نه اطراف ته ګوري ا دې زلزلہ کې دوه کسانو پېنډې کې ود سنه هغه باندې نه چې نو څه دنګلیو بس یې راوکړ بیا سړی زیات نازې نه ګوري دیو جن الله تعالی وایي چې منډه به او سرونه به پورته کول یوم نظر بم چې دینو ځان ته نه کوي وافدتو مخوا زلنا دایبا خالی وی بالکل لا تعيش ان ولا تعقل نبص لري او نبص پويږي زله په لوه کې به څه نه بالکل باندې تیرې د وجنا خالی شي ای باطن حال شو وانذر الناس دا خلق د دینه خبر کا چې د حالات پکې خبر کا انسانان او وی رو انسانان دا ورځنه چې راځي وو ته عذاب نوې با خلک چې ظلم کړی رب زما اخرنا رسل کوم علاجن قرینټی نږدې تا نجيب دعوت کا قبول وکړه دا واستاونه تبع رسول تابعداري وو کو رسولانو معلومه شو چې په دنیا کې د انسان د دوه ذمہواری دي د الله دعوت چې رسولانو پیش کړی دي نو الله دعوت قبل ول د رسولانو په طریقه باندې اولم تکونو انو تاسو اقسمتم چې قسمونم کړو به نشته تاسو لمن زال سلری کېدل د خپل مکان او د خپل مرتبه نه تاسو به ویل چې بس لازم وي او مرتبه وي او خاص طور دا دوا امامان چې دي د ملکونو امامان بادشاہان او د جماعتونو امامان دی به مړه همیشه به بادشاہي او همیشه به امامتي نشتره لري کېدل خدا مراد می ته څوک دي دا مخکې چې الله ظالمون سره ذکر کړی دي الذين ظلموا ظلم والا شركون والا خلق وسکنتم سیدرو تاسو په مساکن الذين دنه په کورونو دا کسانو کې چې ظلم کړو په خپل ځانونو وتبين لكم خخکار شي تاسو کې په پالنا بیم چې څنګه کړو مونږ پي وضربنا لكم الامثال با کړو مونږ تاسو ته مثالونه نمونې وګورم ای چلونم کړو پای باندې بچی وینو وقد مکروا مکرهم یقینا چلونه کړو خپل چلونه سکی فی ابطال الحق د حق باطل اولو کې او داغي ختمولو کې دای ور کولو کې وعند الله مکروم الله سره دای چل دې ار چل الله سره الله په پوهد وان کان مکروم لتزول منه الجبال ان کې دو قول یو داد مخفف من المثقل نو معنا دا یقینا وداغي چلونا چې لري شي د وجنا غرونه سلویلې کړو دیم نافیه نو داغي چل ول چې لري شي د وجنا غرونه د چل ول د غرونو لري کول والا نو یا خو لیواله مراد دي چې دون لري چې غرونه په لري کېدل او پیغمبرانو ته داغي والا دینونو ته غرونه ویلي دي چې داسې چلونه کړو ای ته لري کولو د پاره دیم دا نو چې نو پیغمبرانو او داغي د وحي والا دینونه په منزله د غرونو غر سره ارسم نه ډغره چی وینو نشي لري کېدلې معنا غي لري کول غوښتل نو لري شي
دا رنګ وسم کافر لګی دي دا یاتونه او حدیثونه د نبی او د دی والا خلق دي ته خکرونه لګولې چې دا ختم کی خو لیکنه دا غرونه دي غرونه دا نشي ختموله ځکه نبی علیہ السلام لا تزال طائفه من امتي على الحق بن یو ډله زما د امت نو باغ باندې وی فلا تحسبن الله نبی الله تعالی ویره ذکر کړی دا چې ټیک دا دی خو مکرو نشته دی خدای الله تر طرف نم تدبیرو نشته ګمان مکاف الله د خلاف کون کې خپل وعده د رسولانو سره وعده کړی دا د بچکولو د مؤمنانو تبا کولو د بېمانانو ان الله عزیز ذو انتقام زور اور دی بدلی غستلو علی یوم تبدل الارض غیر الارض دا بدله به کله علیم او ورځ یو ذکر کړو خدا د مهلت والو مبارک پاور چې بدلولې بشي زمکا غیر الارض سوا د زمکنا والسماوات اسماننا تبدیلی دو قسمه او ذاتی او صفتی دا کم یو دا ذاتی چې ذات بدل شي صفتی صفت بدل شي وردا دلته صفتی مراد او غدا د چی ابن عباس رضی الله عنهما او نور وای د دې دا ډېرې بلال شي دا غرنا بلال شي او دارنګي پدې کې چې دا کمی کندي و غیر دي دا بلال شي ونه بلال شي او دا داس یو میدان شي لکه عکازي سرمنه چی را کاږي او دا غینه یو تخته جوړ شي وست دینه به یو تخته الله جوړ او دغه تبدیلی ده وبرزوا لله الواحد القهار اور اوزیبا صرف الله یو زور اورتا ممکن به راوزی وتر المجرمین اینبا مجرمان یوم اذن پر مقرنین تړل شي په اسباد د نب زنجیرونو کې او وجدا وجدي په دنیا کې چې دی نو ده بی دینو خلقو رسای پزان کې چولې زنجیرونه چولې او سره بجوخو الله بدی کې داوا چ او یو ګړې کوي به یو بل سره به جوختي سرابیلهم کمی سنمن قطوران اندر انزلوی اولی بر دینه زکا بدبو یا شیدیم سوزش والا شیدیم دور دلامبو دزیتون کی شیدیم و تخشا پٹی وجوهم النار مخونو دی لور بیا المجرمین او المشرکین آئی سر بیا نور چه مبتدین او آغی سر گناہگار و گناہگارو کی حدیث کی د ویر والا انسان هم ذکر کړی چې په مړی باندې بچو جوړلی وي ان یحوت توبه نه وکړي صحیح حدیث کې راغلی چې دی انسان توبه نه وکړي قیامت به ورځ به درولې شي والي سربال من قطران ودرع من جرم پای باندې بدرانځلو کمیسی او بل په د خارخي خارخ بم په لګېدلې او رانځلبم پاغي باندې ورزین سوزش ویو او وجه دا و چې دا د مړی د جاړه والا زنانه چې وو دا انسان چې وو نو دا متعدی اغا جرم کون کیو د به جاړه شروع کړ د دې په وجه به نورم شروع کړ لکه خارخ یو متعدی وي د یو ځای نه بل ته لګي بل ځای نه بل ته لګي دی کوم دا بیماری وم نو جزاء او سزا د جنس د عمل او بل دا مخې وهلو مخبول الله تعالی پور باندې پټي دې د بار چې بدلا سزا ورکی تل بدلا ورکی الله نفس ما کا سو د عمل چې کړي خيو کو بدن ان الله سریع الحساب زری حساب کوونکې هذا بلاغ للناس الله د کتاب سلور حکمتونه تبلیغ دی يرول دی په توحید په یول دی نصیحت او عقل مند تور کول دی
خبردار دغه کتاب بلاغ للناس رسون کې دي مقصد ته انسانانو لا یو معنا ده بلاغ کې ما یبلغ به البغیا معنام کوي مقصد ته بدې رسي الله تا دین تا جنت تا دې رسیدلږي شاول الله صاحب دا معنا کړی نازل شداست برای تبلیغ دا قرآن بلاغنم د تبلیغ والده د پاره د پایدې د انسانانو دا تبلیغی نصاب دی او دا تبلیغی کتاب دی دنیا کې کو نبی صلی الله علیه وسلم تبلیغ کړی دی اولې د دې کړه به د حدیثو صحابه کرامو کړی او نورو کړی د مؤمنانو سره خو هم دغه تبلیغ نصابی دینه بشروع چې دا و نه رسي نو بیا د دین اصل نه رسي دا چې بیان نه کی د دین اصل نه بیانې او چې اصل یې نه د کوټې ویخ چې نه چت به سو کی د ونې سټه چې نه نو دا غي څنګه به پیدا و اب سبي ویو دای سټه دم فضائل اعمال کې فضائل قران کې او ذکر مولانا زکریا صاحب لیکلي قران چون کې اصل د دین دی د دې په خورولو باندې وای او باقی کول باندې دین خوريږي او دین باقی پاتې کی دا دوه کارونه دې سکیږي چې دا خوري ښکارا کې دین ښکارا کېږي مو خوري او باقی پاتې کیږي اصل دی بیا مليون ضروبي چې وای راولې شي خلق بای باندې او دریم چې پوهې شي په دې نما او الہ واحد قلنا معبود یو دی ضرورم ول یذکر الالباب نصیحت والی صفا خلنا والا تذکر کتاب هم دی او دا ذکرونو او د الله رب العزت د طرف نه د نصیحتونو د پاره لوی سبب امتیازات او ډیرواله ده هغه عذابونو او نعمتونو د الله تعالی چې ایام الله ته ویل شي واقعات د پیغمبرانو قومونو او د دنیا او د آخرت والا واقعات بیانول او دلیل د شیطان بتا بیدار او د بیزاری واقعات ابراهیم علیه السلام خاص را د ذریتنا او خاص مثالونه په دې کې بیان کړه او هغه چیزم چې هغه د کثرت والا پکې د ناغم یو دی صورت کې ذکر شو چې هغه سړي مذلین پکې بیان شو چې دا ډیر دي گمراه شوی ډیر دي هدایت والا او دارنګ د گمراهۍ نه بچاو والا خلق دا کم دي په دنیا سورۃ الحجر سورۃ الف لام را بنامې د دین کله چې اول سر د دینو قرآنی ترتیب کې به نسم دي نزولی کې څلور پنځو سم دي سورہ یوسف نارستو نازل اور اب دا دیا سورت کی تذکیر بیا ایام الله دل تبازی عذابونه بیان کړی خوانو را رستنو باندې دای نمونی ذکر کړی او بیا ملتا نقلی دلیلونه دی صورت کې عقلی دلیلونه په کثرت باندې بیان شوی درې ملتر دنیا او د آخرت ویری دی صورت کې د عذاب په ټیم کې په اسلام پسې ارمانی ذکر کړی د کافرون باندې چې کله عذاب راشي اسلام پسې ارمان وکړي دنیا کې چراشي عقبا کې راشي ارمان چې موږ مسلمانان وي داود صورت دا تخویف لمنکری الاسلام الذي هو التوحید ویراول دا اسلام منکرین الله اسلام سره اصل کې توحید دی چې یو الله لره ارس ګرځول دی او جان دی او کمال دی او دارنګ کو دواړه دیون دې کې استعمالول او دایره ذکر کړی دا مکذبین قومونو سه اجمالا سلورم پینځم او تفصیلا وسلور قومونو درې مخکینونه
قوم د لوط علیہ السلام، قوم د صالح علیہ السلام، قوم د شعیب. دو د رستنون چې مختصمین مستهزئین متوجه. او الله په دې باندې ولی عالم راولې دي چې د اسلام نه منکرین د دې عذابونو والا وو پیراغلی دي، عذابونو والا دی پیرازیبا. ولی توحید ثابت دی، دین اسلام ثابت دی په عقلی دلیلونو لاسو. او دې مقابله کې دین شرک رد دی، کو تصرف والا دی شرک علم او عبادت والا. او توحید ثابت کړی دی په وو اسماء الحسنا باندې چې مقرر تل لري. او په داوی د توحید اخر کې ذکر کول باندې په نه صالح صفات او علیا باندې او پاتل سو اوامر باندې پشپګ نواهی باندې جام د توحید مکملات دي آی بکی بیان کړی. لنډه خلاصه دا د شپږ رکوګانی په دې کې چې کوم آیاتونه دي پای کې بهترین مضامین دي. اول رکوم دا اول سر نه پنځل سما د بوري بسم الله اجاز د کتاب الله، ترغیب کتاب الله، ارمان د اعداء الله چې کافران د اسلام بسې چې دې کتاب او د دې وحی ول اسلام بسې ارمانو کې زورنا کافر الله يرونه غیلرا زجر غیل چې نبی تلیوانه وای ملائک والی او تصدیق د الله تعالی د وحی چې موږ را لېګل او موږ به ساتو یرا مخکینو تباہی سره او دای سلسله جاری کېدل سره فرمایشی معجزو نرات لولو وجوالا و پتحنا علیم بابا من السمائی چې دی خدا غواړي چې بره بوزي کو بره بوزو بیا هم نه مني دی وجبان کړی ده. بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد نوم د الله چې عام او خاص مهربان دی مدد غواړو مونږه. الف لام را الله په دې په مراد دي حرفونو او د سم ویل شي چې الله وی ان الله ارا بز الله یم ارسینو داغه لیدونه اس پټ نه دی او خاص طور په دې عالم کې مسلمانان کافران دواړه بیل بیل اغاینی. تلک آیات الكتاب و قرآن مبین دغه آیاتونه د پورا کتاب دی او د قرآن وضاحت کون کړي. دې کې قولونه چې کتاب بیل دی او قرآن بیل دی کو نه یو خدا دې دوړ یو او دا د الله تعالی د کتاب په نومونو کې او درې نومونه دي الکتاب دی قرآن دی مبین دی. مبین صفت دې د پاره راوړي چې ګوره په دې باندې الله د حق او باطل سم بیل کړي پرس او باطل پرس یو سبیل کړي دي دینه بغیر ګوره دا نه پیژاندل شي دا نه بیلی او دین اسلام دین کفر سم جدا جدا بیان کړي. اسلام هغه دی چې کوم قرآن او دینه چې بهري ناغه ګوره بیان دی. ربما يود الذين كفروا وکلا کلا قرآن بس یا ول ایمان والا ذکر کوي کلا کفران والا ولی دا دواړه د دین رستو اغا جوړیږي. ومنهم من آمن به ومنهم من كفر به ذکر کلا یو کلا بل کلا دواړه ذکر کوي دلته اول د کافر ذکر کړي چې دی کتاب طرف ته مل شوق زکه پیدا کوم چې وا کافر بیا بردی په دین بس ارمان کې ډیر کرتی او الذین کفروا یا ډیر لک کرتی خو خیبا کافران او غاړي با کافران ارمان وکي کافران لو کانوا مسلمین ارمان چې مسلمانان یود غاړي د زلون کې بلا خبره او بیا په زبانونو باندې راوځي. خازن وای دا ربما
روبا او ربا دې سره ما کله راضی کله نه ما ته ما کا پوي چې دا د خپل عمل نه بندي خدا تقلیل د فارم راضی او تکثیر د بانه خو هغه وای دې ذکر تقلیل د پاره دی کموالی د پاره او د دې سره کم ذکر کوي چې ډیروالی د پاره راځي د دې یو معنا داغه د وینا مطابق ډیر لک کرتی او ډیر لک کرتی ولی ځکه کافر با په عذابونو کې او په سختو کې به څوک چې په سختو کې هغه ته نعمت طرف ته توجه نه راځي بس هغه سره خپل غمی او پاغه غمونو کې کړي اسلام خو نعمت ته نو دې ته توجه نه راځي خو کله کله براشي دې پسې برمانو او امام نصفی ویلی چې چا دا روبا د کثرت د پاره ویلی د نوې دا سهو شوی دا وې د قلت د پاره او هغه دا خبره ذکر کړي چې ځنې علما کثرت د پاره وای او دا معنی کې ډیر کارتم او بیا غدام وای چې دا په ماضی باندې داخليږي او کله کله د سیمی چې پاغي کې ماضیواله نه یو داغي په زبان دی مضاری وی کدلتا خداغي واقع کېدل بالکل قطعی وی یقینی وی ناغي کوم دا راځي بس دلته خو یو د باندې داخل شوی نو دم د قطعیتم او دارنګ د یقینی والی معنا لري چې دا بالکل قطعی او یقیني نو معنا دا ده چې زلبه غواړي بس ډیر لکرتی خو خیبه کافران ارمان چې مسلمانان اسلام بس ورمانو کیو زرهم پریدو ایو اکلو چې خوراکونه کوي اتمتو پای دیوالی ویلو هم العملو غافل کړي دی اغه لرا امیدونه دی کوم دا مضاری داغي د حال چې کم بغشته دی داغي د نقل د پاره دم او معلومه شوه چې د دې مقصد هغه د دین غذا نه ده د اسلام غذا نه ده دنیا غذا ده بس خوراکونه دی او بده مزید او چې دی کې مسلمان اخته شوم نو بیا خرابي ځکه خود تقوا په مرتبو کې یو مرتبه ده چې د دنیا په مباحاتو کې هم ډیر نه ورننوځي حلال چیزونه دي روا چیزونه دي نو ډیر به پکې نه ورنوځي ځکه دا بیا سړی خرابوي او دا بیا سړی پدی کې اخته کوي بس او دغه وجه کوم انسانان چې په دې روزه کې ډیر تیاریاں نه کوي کن نو سم پکې اخته خو بیا نقصان د هغه ډیر زیات ته چې د الله ذکر اوسه په جبه باندې نه کوي او کو څوک دغه کوي او بیا د وس مناسب تیاری مر سره کوي نو بدن د ځکه په خوراکونو کې پراخښتره من نه ده او چې ته پکې د الله نه او د الله د دین نه او د ذکر نه او د عبادت نه او د طاعت نه غافل کیږي په شان د کافر او په شان د زناور دا ډیر بدکار او دا کې دې سوچي او بیا دې مزو کې سوچي چې نن په کچي شي مزيالو بیګاله په څه شیالو بل وخت په څه باندې یالو دا یې سوچ دی فسوف على منذر دې چې پویا وشي وما اهلكنا من قريه منګه نو هلاکلې اس کله مگر اې د پاره کتاب معلوم نیټه معلومه شوی کتاب معنا دا جلد چې الله ته معلومه او پامک نیټه باندې په عذاب راوست او دی کی خبر دی چې ګورا نیټه باندې عذاب راغله دی نیټه شته دی ګورا د سمو چې بس زما به بسم دسی زندگی روانه ای او د دې مکان او د سامان او د جان تبای باندې ما تسبق من امه نمخیز امت جلها د خپل نیټه نما استاخرون نرستګي خپل نیټه باندې راځي
او د کافرون یو قسم کافر او چې د الله نبی ته مجنون وي وقالو یا ایو الذی ویلو کافرانو ای هغه انسانانو نزل علی ذکر چې لګا لګا را لګل شي پاغه وه نکله مجنون یقینا تخام خالی ونه کړی شوی اول ورته دا ویلو شي هغه انسان چې وه پاغه را لګل شي چې دی ولا منل نه به تول لیوانه دا یو سوال پر راځي جواب دا انما قالوا ذلك استهزاء وسخريه دای بطور مسخره و تویل دا نه غنه چی دای ولا منلم او زکه د غایب کلمو سره الله ذکر کړی چې ایو الذی نزل علی ذکر او دا پتوی پی په خطاب سره ذکر کړي انک لمجنون ګوستا خلقو او ګور د فرمایشی معجزه مطالبه اللهم تاتینا ولی راتلن کې موږ ته په ملائکو کوی درشتونو نه موږ نه را لېږو ملای الا بالحق مگر په اعظم وما كانوا نبيغيزن پونڅونه په داخ کې مهلت کړې شي عذاب راشي دا ملائک راشي او هغه بیان وکي او شهادت وکي چې دا د الله ر طرف نه نبی دی او موږ ملائکه او گواہی کوو چې دی وې مانی او دوی بیا و نه مانی نو لم ينظروا بیا خو به مهلت نه بیا خو تباہی ده نو دا نه را لېږل دا خو په دې باندې موږ رحم کړی دی په دې باندې نه بوي انا نحنو نزلنا الذکر د ذکر د وجه نه تا ته لیوانه وای خدا موږ را لېږلې دا او ساتو به پیس پتوا باندې دا نه خرابېږي کو پتاي کوي او کو پدی کوي یقینا من لګ لګ را لېږلې وحی یقینا ما خامخا ساتنه کون کیو ذکر نه تعبیر په واخ باندې خدای کوم خینو رستنو علماء ویلي دي چې د قران د حفاظت په وادي کې د حدیثو د حفاظت وعده هم داخله ده ګورو حفاظت الله تعالی کړي او دغه وجنم چې دواړو کې تغییر او تبديل نه دی چلیدل او نه چلیږي نه دی راغلی او نه راتلی شي کنه نور بی دینو روافض بی دینو تاسو چې کوم قرانونه هغه چاپ کوي تاسو وګورئ هغه په کې سمنه عدلیه بدلیه کړي دا حدیثو کتابونه د شپږو حدیثونو مقابله کې هغه ځان له کتابونه جوړ کړي او دغه حدیثو کې وغیرو کې عدلیه بدلیه کړي والحمدلله دواړه محفوظ ولی وإنا له لحافظون او الله په تاکیدیو اسمی جمله سره ذکر کړي ان لام اور سره جمله اسمیه نو مطلب دا دی چې همیشه د بارا په کله کبان الله حفاظت کړي او کوي او دا کتاب دی چې په دې کې يهود هم په خپل الله سبحانه تبدیلی کړي وا او به چې مسلمانانو ته پیش کړو اغیرت کړو کدی کې واقع امام قرطبی د یحیی صاحب ذکر کړل چې د مامون بادشاہ په کال کې یو دغه به اجتماع به یو مجلس به او هغه تبار قسمه خلق راتلو یو يهودي مراغله او ډېر خيسته کپڑے او خيسته رنگ او خيسته خوشبي لګولې هغه له مقور کړو ناغه چې خبرې کړي باندې کړي ډېر خيسته او چې مجلس ختمېدم نو مامون الرشید بادشاہ تپوس کړو څوک اسرائیلی هغه ویلا هغه ته دعوت ورکړو اسلم معلومه شول چې د مسلمان کار بدای کو بادشاہ یو کو رعیت وی عالم یو کو بل مؤمنی هغه به ارچا ته دعوت ورکړي چې کوی دا غیر مسلم دی دعوت به ورکړي بس دوته د اسلام دعوت ورکړو نویلی او داغي سره وعدی وسکړی وی مسلمان شدا به حکم دا به هغه ته دیني و دینا بای
ما په خپل دین او د پلارانو په دین پرېدا نو بس دغه وسو کنه نور بادشاه وو ګیرول هم شو وهل هم شو سزا هم ورکول شو دعوت یې وتوکو او نه مان لاړ اندکل بیا چې دا مجلسم بیا رااله بالکل برابر مسلمان بیا چې دینو ولا خبره ورکړل په دین باندې خبره وکړه ډیره ښایسته خبره مجلس نه پس بیا مامون راوغوښته ته وی اتیر کلنی مرګره او کس نی او اول نه ورته وی چې ته تیر کاله ما اسلام ترا بللې وی اسلام دینو قبول کړي د اسلام دراوړو قبلولو وجه دي سوا او چې ستانه لاړم نو ما د کتابونو په باره کې امتحان شروع تورات مې څه نسخې ولیکلې عدلیه بدلیه انجیل مې ولیکل عدلیه قرآن مې ولیکل عدلیه بدلیه مې او تورات مې چې تورات والو ته پیش کو نو په ښه قیمت یې واغس انجیل والو ته چې انجیل پیش کو په ښه قیمت یې واغس قرآن والا مسلمانانو ته چې قرآن پیش کو هغه چې وکړه صفحه په صفحه باندې او دا غي نرستو چې غلطي او بدله کول ما تیرا واپس بیا نه غست ما ته پته ولګید چې دا کتاب دا حق کتاب دی دا دین دا حق دین دی او وس خلق را لګي دا رد کوي د الله رب العزت وحی رد کوي په مذهب باندې او په بل څه باندې دا مرد کوي او یا دا د مردود دنیا د پاره مل ولې ذریعہ م جوړوي ختمونه د دنیا د پاره د دې مکوي او دا د الله د پاره اوای په هغه باندې الله تعالی بیا مدد کوي برکت را ولی حفاظت هم کوي او مدد هم کوي وإنا له لحافظون دا احیا سے وای چې زبې حج تلاړم او التان زما چې دینو بیا دا مامون سی وای حشتم چې کم یو وای ذهن نه میوتم غالبا دا یحیی سی وای چې حشت لانم او التبیان د یو عالم سره ملاو شم هغه ته مې دا قصه پیش کړل چې هغه ته مې پیش کړل نو هغه راته ویلي چې دا بالکل حق او سچ دي د تصدیق د الله په کتاب کې دی د مخکینو کتابونو مبارک را تر سورتی مائدی آیات پیش کو چې بمس تحفظو من کتاب الله داغي ساتنه داغي نه غختلې شی او د دې قران بارکی خیرنی وحی بارک را تدا پیش کو انا نحنو نزلنا ذکر و انا له لحافظون من وحی را لګلی من د دې ساتل کو نو الله داغه وخنه چې بس اول شروع ولا کړی کن دی وخت پوری بس ساتون کې او قیامت پورې ساتون کې هغه وخت پوری چې یو سار به عالم را پاسيږي او قران پانی وای او د الله دا کلام به پکې نه وي دسی وخت پورې ساتي وي څوک یې نشي بدلول نو څوک چې د دې محفوظ قران سره لازم شي نو الله به نه ساتي ولی به نه ساتي او کو امتحان پی راشي نو قبر کې او نور منازلو کې بیا عذابونو نه ساتي دیو جنا عالمان حافظان قرآن خوانان اغی در دې سره لازم شو ولقد ارسلنا قنا لګل یو منګه پیغمبران من قبل کما خستانه بشیل اولین پټلو اولانو کې وما یتیم نور علی تمر رسول پیغمبر الله کانو بیستازون مگر پای پسې همیشه ټوکی کړي وي کذالک نسلکهم په خوانو خود سکړو هو سنو انده په بارکم د سیمن چلو دارنګ نسل کو من نن اباس دغه استهزاء په قلوب المجرمین دنه پړونو مجرمانو کې څو جرمونو والی نای زلونو کې دا نوځي نو بیا په زبانونو باندې راوځي په ګوتو قلمونو باندې راوځي زبانونو باندې د الله تعالی د رسول او د الله د وحی ګستاخی کوي دارنګ په قلمونو کوي کتابونو کې کوي لا ومنون بیمان نراوړي بی په دغه وحی باندې وقد خلت سنت لو یقینا تر شوی طریقه دا ولانو چالنو خلقم وحی نه د منلی الله رب العزت په خپل قانون چلول په دی به مو چلی
بیا کو دی وی الا بیا ومنو چې اسمان کې یو دروازه موږ ته کولاو کې یو موږ بره بوزي او موږ هرڅه وګورو. والله وی کو دامو کو نو بیا بم نه مني، بیا به دوه خبرې کوي، یو به د نظر بندۍ کوي او بل به د جادوګرۍ کوي. ولو فتحنا کچری من کولاو کړی علیم پای بابن دروازه من السماء د برنا پس ولو پسور شروع شي وی فيه یارجون چې پای کی یارجون اور خاتله زلو دی کې سوق مونان زنه وی ملائک مرای ابن عباس رضی الله عنهما دروازم کولاو کړی وی او ملائک را شروع شي وی او غیر دی لیدلې چې بس دغه ملائک دویم دا دی چې دا مشرکین ته ضمیر راځي دی. حسن بصری وایي ور شروع شي دغه منکرین فيه یارجون جپای کې ور خطلې نو خامخا ویلی به انما سکرت ابصارنا قنن بند شي زمونږ سترګې دي ته لیکي نظر بندي بل نحنو ترقی بلکې منګه قوم مسحورون قوم جادو کړي شي ولی لفرط عنادهم وغلوهم فی المکابره عناد زیت سرکشی زیت ادم او لوی پکې زیت ادم چا کی چی زدوی چا کی چی لوی وی نایسم نمنیم ادي وحکم چې تور تو یکن وير واستاد جی کو الله را تر کوس کیم نی منو ير کو غ ملائک را کوس کیم نه منو او قدس د اسمان را کوس کیم نه منو دا د زیدی خبري وي ار دور کی کړي ولقد جعلنا بالسماء بروجا دې دوی امر کو کی عقلی دلائل بیان شوی دي چې هغه د الله د کارونو سو علمونو سره تړلي یقینا پیدا کړی موږ په طرف د اسمان باندې بروجن منزلنا لیلی منزلنا احکار منزلنا جالنا پمانه د خلقنا پی پمانه د جانبن بروج کی قولونه دی بروج جمن سوخ هغه دولس بروج وای چې هغه دولس میاشتو د پاره نامیم دی کابلانو ګرځولې بروج حمر او ثور او پلان او پلان اپاتیش منځه منازل باندې تقسیم دیو د هر منزل د پاره د هر برج د پاره دو منزل او درې حصہ د منزلي روزانه چې پاغي کې د مر د سپوږمۍ هغه چلیدل کېږي د سپوږمۍ د پاره دغه آتیش دی او د مر د پاره به ډیر دی او سپوږمۍ د پاتیشو ورځو کې کټکۍ او مر چې دی نو دا په کال کې هغه کټکۍ او دنمر د کال حساب 355 نه 355 او د سپوږمۍ د کال حساب 355 دی نداغي منزلونه بیا جدا جدا ځان له خودی کی دغه منزلونه یادای بروج کیم دیم قول دادی ابن عباس رضی الله عنهما وی چې د دینه مراد و دی اسمان په طرف کې قصور دی بنگلی دی چپاغي څوکیداران او دا قول ابن عتیم ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنهما د منزلونو قولم ذکر کړي او دام ذکر کړي ابن عتیم اوس ذکر کړي چې څوکیدارانو د رقم برجونه دي لکه څنګه چې د زنو قلاونو والو برجونه وي پای کې څوکیداران وي نو دارنګ آسمانی څوکیداران چې دي د دې د فارم برجونه دي ملائک دی هغه د پاره د غزای او بل دادی حسن بصری امام مجاهد وې د دینه لوی ستوري مراد نو بیا مان دا یقینا موږ پیدا کړی په طرف د اسمان لوی ستوري او دا لنډه وسانه ماند نو یا ادولس برجونه
یا د نمر سپوږمۍ منزلونه یا بنگلی او یا ستوري ستورو ته بروز کوي چې اخکاریږي عالم تم کو ډیر لریم دي نو د لری نه مخکاریږي او د لریوالي د وجه نه مونږ ته ډیر واړه ښکاري ښایسته کړی مونږ عالي ناظرین د پاره د کتونکو رنگ باندې په ستورو باندې ساتل کړي مونږ دای به من کل شیطان رجیم دار شیطان رټلی شوی نه دای سبب هم د ستوري او دا غدری فائدو د ستورو نه یو دو فائدې شي زینت او حفاظت او دریم هدایت رستو صورت کې راځي الا من استرق السمم الا استثناء منقطع بن لکن هغه څوک استرق السما چې په پټو کوي اوریدل په پټو کوي اوریدل غلا جن وي د ملائکو خبرو ته په پټه باندې وکی دي څنګه د ځمکې نه داسې پاړۍ جوړه کی یو بل د پاسه کینی شیطانان هلته ورسي دې خبرې وو نفعات بورفسی شی بورفسی شهاب مبین شغله ښکارا د دغه ستورون الله یو شغله ورپسې کوي پای باندې ولین ستوره پسې مکمل نه ورغورځي بلکې داینه شغله ورپسې کوي پای باندې ولین بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نمخ کې داو کو نو زنه وای نو زنه وای وو خودم نه سختی پکې نو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نبوت او اعلی شونه سختی پکې شروع شولم او ظاهر امداد چې مخ کې نه دی دا خبره کړي وان كنا نقعد منها مقاعد مخکې به مونږه کې ناستل کولو لسمع اورېدو دپاره نو دا وو دونه پابندي پې نه وه او داسې نه چې دا استرق السمع چې ویلې دی چې بلکل اوس په غلا باندې غوږونه ږدي نو مخکې به سم ورته ناستو زینه د ناستو به اورېدل وي او کله چې نبی علیہ السلام له الله نبوت ورکړو نو دغه سختی پکې راله بالکل ناسته سکه چې ولاړې تیم نه پریدي او چې په غلا باندې اورېدل کوي نو په شغله د ستوري باندې ولي او دا الله تعالی د حفاظت یو پروګرام کړی دی د خپل وحی والارض مددنا هدا سفلی دلیل زمکه من غړولې د اول قینا کې خودلی من پای کې رواسیا مضبوط غرونه وانبتنا فی ازر کلی من پای کې من کل شین موزون دار یو شینه وزن کړي شوی موزون یو معنا موزون په خاص حکمت په خاص مقدار یا د دې چې غیلره د فائدو والا وزن دی فائدو والا غا مقدار او دارنګي تول دی یا دا دی چې تللې شي دسي چیزونه دي چې دای تول کې موزون تللې شي وي او دار شي خپل غ میزان واغه هر قسمه تلې پاغه باندې داغي معلومات کی او خدا د موزون معنا وزنی چې قدر لري د الله مخلوق دی خپل وزن وجعلنا لكم فيها معاش پیدا کړی مستاز پدې کې اسباب د ژوند مراد د دین ټول اسباب د ژوند ما يعاش به و د انسان د پاره دی کو د حیوان د بل ومن لستم له برازقین سوچنی تاسو له رزق ورکون کې مراد د دین مالونه دي دارنګ غلامان خادمان دي او دای دی له ویل دي چې چا غلامی وینځوي چا خادمی نو دې داغه د فارا د خراس کا بندوبست کوي نو کله د دا ګمان شي چې بس دار څه زمانه طرف نه الله وي تاسو رازقین نه وي رازق الله دې هته ولې او سبب ګرځولې دا د لمنګ در کړی وای من شین نه چې لاین د نامه ګرمنسه خزانو د خزانه دي من صبر تا جدا جدا ذکر کوم خودی ته ویل کیږي اغه سمندر په کوزه کې راجم کول بس من شین ار یو شین
پای کې لوی راضی واړه راضی پټ راضی ښکارا راضی پیدو والا راضی نقصانون والا راضی ټول بکی راضی وما ننزلو منګ نه را لېږو الا بقدر معلوم مگر په اندازه معلومه کړی شوی چاته معلومه د الله ته او پای کې بیا عالم درې قسمه کړی چاله ډیر او چاله لږ او چاله درمیانه تقدیر دینه معلومیږي د روزي او دارنګه د خزانو او کله چې خزانه دا غسر دیو الله په حسر باندې ذکر کړی دي نو بل چاته د خزانو والمو خزانو بخون کې بل چاته مو گنج بخش رنج بخش او سبحانه و تعالی است علی حجویری سے بارک کی چا ویلی گد دا تا گنج بخش ہوتا ہوئی گد نو دای مبارک کی یو عالم نه شیخ غلام حبیب سے رحمه الله نوری دلی او بیان کی طالبای دوران کی چې دا خپل لیکل د دې علی حجویری سے پای کی دا لیکل دي چې یا علی خلق ترا گنج بخش می گوین اے علی خلق تا ته د خزانو بخلو علوی دې شي جون کې متوي کله جون نه خلق د سره روان شینو بیا په زیارت تم جوړ خو لیکن والله دردست شما یک حب نیست الله مې قسمی چستا پلاس کی ودانم نشته دي خزانه زکه گنج بخش رنج بخش سبحانه و تعالی است خزانو بخلوال غمونو والا یو الله دې چل پاکی دا الو چتواله نخپل د سی ویلی دي خلک کوئی نه داد سي نو دا یقین دې سلف والا قتل دا لیکل دا غي ویل چو ګوري کن ناغه بس د خزانو مالک الله غنی یا من خزائن رزقه پی امرکن د کن په امر کې استاد ورکړي خزانی دی او د روزي خزانی دی وس چې تو یې بس وشانو کی چې تا نه ویلی نو بل څوک نشي ورکول وارسل نریا را لګلی مونږه را لګو مون هوا غانی لواقه درنی په بو باندې او بارون کې دورې زوم بو باندې درنی ورې زبانه درنی او دای بارون کې لاقه جمع او دا اصل کې هغه خو ته وي اثر وو ته وي چې بچي ګیړو کې بار کړی نو دا هغه هواګانی چې هغه ورېز یو بارانونه ځان سبار کړی بارون کې دورې زوم فانزلنا من السماء ورو منغا د زنه ورېز نمان باران فاسقیناهم کوموس کو مون تاسو باندې امان تم لو بخازنین تاسو ال خزانه کون کی چې جمع کوي وې ساتي الله دای بندوبست کړی دی او ناشنای کړی د زمکه په سر یې کړی دی دننه کړی دی د زمکه په سر په شکل د واورو باندې په جمی کې د غرونو ته سپین پټکی وتړیو او دا غزاینو ته چې په کوم باندې کیږي سپین ټغری په خوري کې او بدی په دغه شکل باندې کله د غلې ګری ګری په شکل باندې می او هغه دلته خزانه پرته یو نه وي اوبر رواني بیا زمکه په سر باندې او د زمکه دننه نلکو او پیپونو کې الله تعالی هغه بوزي بس یو شکل په بل شکل باندې راو بس دي ته وای د اپاشه تنظیم الله ډیر په عجیب طریقه باندې کړی دی کو الله د شنوې کړي نو منګه نشو کولای بس وما انتم له بخازن او دا د چا کچ کور کې وبني او بل ځای نه راوړي هغه ته ډیره پته لګي هغه وبنشي پورا کولای هغه به چراوړي نو بیا بچیانو ضرورت دی وجنا الله چاله په خسته طریقه خزانه کړی ورته ور کوي وَإِنَّا لَنَحْنُ يَقِينًا خَامُخَامُنْغَ نُو ژوند کول کو نو می تومړ کول کو نحن الوارثون منګ باقی پات کې دن کېو بعد هلاك الخلق ټول مخلوق بلری شي منګ بيو ولقد علمنا المستقدمين منكم یقینا پیجنو منګه مخکې کې دن کې استاسو نو لقد علمنا المستاخرين پیجنو منګه رست کې دن کې دا سوق دي
یو قول دا دی په سپونو کې منځونو کې چې څوک مخکې کی او څوک وروسته کی. دویم دا ابن عباس رضی الله عنهما دغه مو یو دام وي مخکې کېدون کې چې پیدا دی او وروسته کېدون کې چې لا پیدا نه دی پیدا کی. دریم حسن بصری وي مخکې کېدون کې پتوا نیکو کې وروسته کېدون کې د نیکو نه. څلورم اوزاعی وي مخکې کېدون کې پاول وخت کې چې مونږ کوي وروسته کېدون کې چې مونږونه وروسته کوي د اولو ټیمونو نه. او څنګه خلک هم چې په روزه کې د سحر مونځ پېشمانی کې کوي او کوجه کې بیان مرخاته کې کوي دا الله ته معلوم دی ور بشي مونږ او تنور څه نه وو الله ته معلوم دی ور بشي چې ولې د سکه او ولې یو ټول خلک شي. او دویم دا دی چې خلکو خوب ورزي نو خوب ورزي او د سونه دی کی ودی ګرځي راو ګرځي چې خوب ته شي او د مانځه ټیم شنو بیا مونږ وکړو ټیم نه څنګه مخکې کې ټیم مونږ نه کی. پینځم په صفونو د قتال کې چې مخکې کیږي ورستو کی. او شپږم ابن عیانه سے وایي اولنی مسلمانان او ورستنی مسلمانان اسلام ته چې څوک مخکې شوي دی او مخکې کیږي او څوک وروسته کیږي او وروسته مسلمانی دا ټول الله یې موږ ته معلوم دي. دا رنګي دی درسونو ته چې څوک مخکې راځي او څوک وروسته جمع ته چې څوک مخکې راځي او څوک وروسته الله ته معلوم دي. ځکه عامي ویلي ټول ته شامل کله نفس تا او یشرا برا جمع کې نو کې من علیم تنا حکمتونو والا او په آزاد دي. سبحانك